the wetter the ball's going to get, and it's going to be hard for him to grip. د افغانستان تکړه او رطوب اچونکی مجیب الرحمان ځدران د 2015 کال د هند غوره لیگ آی پی ایل کې د ممبۍ لوبډلې لخوا واخیستل شو. مجیب الرحمان چې په 2013 کال کې د کینګز نول پنجاب لوبډلې سره په آی پی ایل کې خپل لومړی تجربه درلوده. وروسته د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې سره ولوبېد. اوس تمه ده چې نوموړی د ممبۍ لپاره مهم رول ولوبوي او د خپل لوبډلې توپ اچونه برخه نوره هم پیاوړې کړي. همدارد مخمند بي ساحل هم د 2015 کال آی پی ایل بولای کې د ممبۍ لوبډلې لخوا اخیستل شوی. 2015 کال آی پی ایل سیالۍ د مارچ په 23 پیلیږي او د مې تر 29 به دوام وکړي. تمه ده چې افغان لوبغاړي به د خپل لوبډلې لپاره غوره کارکردګي وکړي.